أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورة نساء شپږم سپارہ آیات نمبر 155-156. یعنی مخکې آیاتونو مبارکو کې د یهودیانو مختلفې سزاګانې ذکر شوې چې یو په هغې باندې آسماني تندر د الله پاک د طرف نه غورځولی شوی او په هغې کې د هغې 80 سرداران مړه شوي وو. بیا الله پاک د حضرت موسی علیه السلام په دعا باندې راژوندي کړل. بیا د یهودیانو د هغې ډلې ذکر وشو چې هغې د خالي په ورځ باندې د الله پاک د حکم خلاف کو او کلم کله ښکار یې کو، حالانکه الله پاک منع کړي وو چې تاسو باندې ښکار کول د خالي په ورځ حرام دي. نو هغې ته یې د هغې سزا ورکړه چې د هغې شکلونه یې مسخ کړل، د خنزیرانو او د شادوګانو په شکل کې بدل شو او 3 ورځې پورې هغې ژوندي وو. 3 ورځې پس هغې ټول هلاک شو. دا موجوده چې کوم خنزیران زناور دي یا شادوګان بیزوګان زناور دي، نو دا د هغې نسل نه دی، دغه انسانانو الله پاک شکلونه بدل کړي. 3 ورځې پس الله پاک ختم کړل. او دا دومره سزاګانې چې الله پاک ورکړو، یو پکې مخکې بله سزا ذکر شوې وه چې کله د سخي عبادت یې وکړو نو د هغې د توبې قبلولو الله پاک طریقه راولېږله چې چا د سخي عبادت کړی دی هغه به قتل کړی شي، او چا چې نه دی کړی نو هغه به قاتلان جوړ شي. هغې به ورته ودرېږي او دا کوم خلقو شرک کړی دی د دې نه به سر په توره باندې ووایي. نو دا ډېرې لویې سختې سزاګانې وې چې الله پاک دغه یهودیانو ته بني اسرائیلو ته ورکړې وې. نو د هغې وجه بیانوي چې دې کې کومې غټې خرابۍ وې چې د هغې په وجه الله پاک دومره لویې سزاګانې ورکړي. نو مختلفې خرابۍ ذکر کړي دي چې یو په هغې کې د وعدې خلاف کول دي چې د هغې ذکر مخکې هم شوی و چې دې تورات کتاب د موسی علیه السلام نه وغوښتو چې الله پاک نه سوال وکړه چې موږ ته کتاب راکړي او موږ به په هغې باندې عمل کوو. وعده یې وکړله دې خبرې، خو چې کله کتاب راغی نو بیا خپله وعده ماته کړله او عمل یې پرې نه کو. دویمه وجه د دې مختلفو عذابونو د الله د آیاتونو نه انکار کولو، چې د الله حکمونه به راتلل او دی به د هغې نه انکار کو چې موږ په دې باندې عمل نشو کولی، دا ګران حکمونه دي، صفا واضح انکار به کو د عمل نه. درېمه خرابي د دې دا وه چې دی انبیا علیهم السلام قتل کول، حالانکه د پیغمبر قتل کول دا ډېر لوی جرم دی او حدیث مبارک کې راځي چې د قیامت په ورځ باندې به په دوزخ کې د ټولو نه زیات عذاب هغه چاته به وي
چې د ده د لاسه یو پیغمبر شهید شوی دی یا د پیغمبر د لاسونه دی قتل شوی دی، نو دې دوو کسانو ته به د قیامت په ورځ باندې د ټولو نه سخته سزا میلاویږي. د دې پیغمبران قتل کول او قتلهم الانبیاء سره بغیر حق لفظ ذکر کړي په ناحق باندې، یعنی د دې عقیدم دا نه وه چې د پیغمبر قتل کول جایز دي، د دې عقیدم دا وه چې دا قتل کول جایز نه دي، او پیغمبر به حق خبره بیانوله او حق خبره همیشه د پاره په خلقو باندې ښه نه لګي، نو دوی به راپاڅېدل او خپل پیغمبران به ناحق قتل کړل. نو دی درېیمه وجه ذکر کړې ده. څلورمه خرابي چې په دې باندې د هغې په وجه باندې عذاب راغلی و، نو دوی به څه ویل؟ وایي زموږ د زړونو نه غلاف او پرده تاو شوې ده. نبي علیه السلام ته به ویل چې ستا خبرې زموږ زړه کې نه داخلیږي، زموږ زړونو نه غلف، غلاف ته ویلی شي، پردې ته ویلی شي، چې زموږ زړونه په یو پرده کې بند دي. نو د دې مفسرینو دوه معنی ذکر کړي دي. یو دا چې زموږ زړونه مخکې نه د علم نه ډک دي، نو ستا د علم او اثر پې ځکه نه کېږي او نه داخلیږي زموږ زړونو ته چې زموږ زړونه مخکې نه د علم نه هغه ډک پراته دي. او یا دا معنی چې زموږ د زړونو نه غلاف او پرده تاو شوې ده، نو ستا خبره په هغې باندې اثر نه کوي. نو دا هم بې ادبي او ګستاخي وه، دا هم د دې لوی جرم و. د دې په وجه باندې الله پاک په دې باندې عذابونه رالیږل. اوس دې ته الله پاک د هدایت توفیق نه ورکو، ځکه دې په خپل اختیار باندې ځان له ګمراهي او کفر او شرک خوښ کړی و. نو بس الله پاک هم د دې په زړونو باندې مهر ولګو، او د هغې مهر لګولو وجه هغې د دې کفر ذکر کړی چې مخکې نه دې کفر اختیار کړی و په خپله خوښه باندې، بس الله پاک هم ترېنه توفیق واپس واخیستو. او دوی چې کوم ایمان راوړي چې د مخکې ذکر شوي نؤمن ببعض ونکفر ببعض، چې موږ بعضې پیغمبران بعضې آسماني کتابونه منو او بعضې نه انکار کو، نو دا لږ ایمان دا د دې قابل قبول نه دی، دې ته ایمان نشي ویلی. ایمان دې ته ویلی شي چې په ټولو پیغمبرانو، په ټولو آسماني کتابونو، په ټولو فرشتو باندې ایمان وي، او د ایمان څومره بنیادي ضروریات دي په هغې ټولو خبرو باندې ایمانی، نو دې ته ایمان ویلی شي. صرف په یو پیغمبر باندې ایمان او په یو آسماني کتاب باندې ایمان دا کافی نه دی. وی د دې ایمان ډیر لږ دی. او بیا د دې کفر ذکر کړی دی چې د عذابونه د دې د کفر په وجه باندې، د دې د انکار په وجه باندې نازلېدل په دوی باندې. او آخري وجه په دې آیاتونو مبارکو کې دا ذکر کړی ده چې یو بنیادی وجه دا هم وه چې په مریم بیبي باندې دی لوی بهتان لګولی. مریم بیبي هغې ته الله پاک زوی ورکو، حضرت عیسی علیه السلام. دا واده شوی نه وه، نکاح نه وه شوی، الله پاک په خپل قدرت سره مریم بیبي ته زوی ورکو. نو دوی په الزام ولګو، د دې د خور خاوند و اوښی و، یعنې دا یې خینې وه، د هغه یوسف نجار نوم او دا د هغه په تربیت او نګرانۍ کې وه. نو دغه یهودیانو په الزام او بهتان ولګو چې نعوذ بالله دغه یوسف نجار دې سره بدکاري کړې ده او عیسی علیه السلام د هغې نه پیدا شوی دی. نو دا لوی بهتان و. او چې کله دوی دا خبره وکړله چې دا خو زموږ عقل او سمج کې نه راځي چې پلار نشته دی، نو صرف د مور په واسطه باندې څنګه عیسی علیه السلام پیدا شو. نو الله پاک په قرآن مجید کې د هغې جواب وکړو، او داسې جواب یې وکړو چې دی بالکل لا جواب او خاموش پاتې شو. الله پاک فرمایي ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم، د عیسی علیه السلام مثال پشان د آدم علیه السلام دی. نو د آدم علیه السلام نه مور شته او نه پلار شته. او کله به د عیسیانو وی چې عیسی علیه السلام نعوذ بالله د الله زوی دی ځکه پلار یې نشته دی. نو الله پاک په رد وکړو چې آدم علیه السلام الله پیدا کو، نو نه مور شته او نه پلار شته دی، نو هغه ته هیڅوک د الله زوی نه وي. چې آدم علیه السلام مور او پلار نشته نو دی د الله زوی شو، دا هیڅوک نه وي، نه یهودیان وي، نه عیسیان وي، نه مشرکان وي، او نه بله ډله وي. او د عیسی علیه السلام متعلق د عیسیانو او د یهودیانو دغه عقیده ده چې نعوذ بالله دی د الله زوی دی. نو چې کله آدم علیه السلام بغیر د مور او پلار د واسطې نه الله پاک پیدا کړی دی،
نو دغه خبره ګرانه وه نو د یو واسطې په بنیاد باندې چې مور د مریم بیبي هغه شته دی او پلار نشته دی نو دا کارم الله پاک ته آسان دی لہذا ستاسو دا بهتان لګول دا بې بنیاده دي نو دې ته چې دا کومې سزاګانې میلاو شوي دي نو دا یو وجه د هغې بنیادي دا هم ده چې په مریم بیبي باندې دی بهتان ولګو یو غیبت دی یو بهتان دی نو غیبت دې ته ویلی شي چې یو انسان کې یو عیب موجود وي او خلق بیانې چې دا فلانې داسې دی فلانې ده دې ته غیبت ویلی شي او چې عیب پکې موجود نه یو خلق ورپسې تړي نو دې ته بهتان ویلی شي تهمت ورته ویلی شي دغه يهوديانو په مریم بیبي باندې دغه بهتان لګولې د هغې په وجه الله پاک دې ته عذابونه ورکړل فبما نقضهم میثاقهم نو په وجه د ماتولو د دوی چې دا کومې سزاګانې ورته ورکړي شوي دي نو د هغې وجه دا وه چې دوی ماتوله میثاقهم وعده خپله چې د الله پاک سره یې کړې وه چې ستا کتاب به منو که تا موږ ته کتاب راولېږو او چې کله ورته الله پاک تورات کتاب راولېږو یهودیانو ته نو بیا ترېنه منکر شو په دې باندې موږ ته عمل کول ګران دي او که د الله کتاب انجیل عیسی علیه السلام ته الله پاک ورکو د هغې نه یهودیانو انکار وکړو او که نبی علیه السلام ته الله پاک قرآن مجید کتاب ورکړه د هغې نه انکار وکړو وکفرهم او په وجه د کفر او د انکار د دوی بآیات الله د الله پاک د آیاتونو نه وقتلهم الانبیاء او په وجه د قتل کولو د دوی پیغمبرانو لره بغیر حق چې د دې په نظر کې دا خبره ناحق او ناجایز وه وقولهم او په وجه د خبرې د دوی چې داسې ویل قلوبنا غلف زمونږ د زړونو نه غلاف او پرده تاو شوې ده په پرده کې پټ دي بل طبع الله بلکې مهر لګولی دی الله پاک علیها د دوی په زړونو باندې په څه وجه باندې بکفرهم په وجه د کفر او د انکار د دوی فلا یؤمنون نو دوی ایمان نه راوړي الا قلیلا مگر ډیر لږ نو هغه لږ ایمان هغې ته ایمان نشي ویلی ورنه ټول دنیا کې څومره کافران دي سوا د دهریه خلقونه هغې ټول الله مني نو دې ته ایمان نشي ویلی چې څو پورې د الله پیغمبر د الله کتاب ټول خبرو باندې ایمان نه نو صرف په یو خبره باندې مؤمن نشي کېدی وبکفرهم او په وجه د کفر د دوی وقولهم او په وجه د وینا او د خبرې د دوی علی مریم په مریم بیبي باندې بهتانا عظیما چې دې لوی بهتان لګولی فبما نقضهم میثاقهم نو دا سزاګانې په دې وجه باندې چې دی ماتوله میثاقهم وعده خپله د خپله وعده یې ماته کړې وه د هغې په وجه سزا میلاوېده وکفرهم بآیات الله او په وجه د کفر د دوی د الله پاک په آیاتونو باندې وقتلهم الانبیاء او په وجه د قتل کولو د دوی پیغمبرانو لره بغیر حق په ناحقه وقولهم او په وجه د خبرې د دوی چې داسې ویل قلوبنا غلف زمونږ زړونو نه پرده تاو شوې ده بل طبع الله بلکې مهر لګولی دی الله پاک علیها د دوی په زړونو باندې بکفرهم په وجه د کفر د دوی فلا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي الا قلیلا مگر ډېر لږ او هغې ته ایمان نشي ویلی وبکفرهم او په وجه د کفر د دوی وقولهم او په وجه د خبرې د دوی او د بهتان علی مریم په مریم بیبي باندې بهتانا عظیما چې ډېر لوی بهتان یې لګولی اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارك وسلم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمته.